د مالی ذهني فشار سره د مبارزې لس لارې چارې. ټول خلک دا فکر کوي چې که ډېرې پیسې ولري نو ټولې وسوسې او سټرس به یې له منځه لاړ شي او نیکمرغۍ ته به ورسیږي. په ځینو وختونو کې بیا د ډېرو پیسو لاسته راوړل ذهني ستونزې رامنځته کوي. د مثال په ډول که بیکاره یاست او یا مو درته حقوق نه وي رسیدلي، احتمالاً تر هغې وخته پورې په هغې آمد ته چې په هغه حساب وکړې نه یې رسېدلی، ستاسو سټرس له منځه نه ځي. مګر د ډېرو خلکو لپاره د پیسو لرل د دې لامل کیږي چې نه د خپل ژوند سلیقې ته بدلون ورکړي، نه سټرس کم شي او نه پکې هم خوشحاله وي. نو په یاد ولرئ چې هیڅوک هم د مالی سټرس څخه خوندي نه دي، حتی لوی سرمایه‌داره خلک هم. دلته لس لارې چارې دي چې تاسو سره د سټرس یا ذهني فشار په ټیټولو او یا له منځه وړلو کې مرسته کولی شي. لومړی، ژبې ته مو بدلون ورکړئ. شاید دغه خبره تاسو ته یوه کلیشه او ساده په نظر درشي، خو له خپلې ژبې او خبرو څخه مثبته ګټه اخیستنه کولی شي تاسو سره په مالی مسایلو کې مرسته وکړي. د مثال په ډول، هیڅکله دا مه وایاست چې نشم کولی زیاتې پیسې ذخیره کړم یا مې مصارف را کم کړم. د دې پر ځای ووایاست چې زه خپلې پیسې ذخیره کولی شم او خپل مصارف هم کمولی شم. په ژبه کې مو دغه بدلون ستاسې د مالی بحران په کمیدو کې لومړنی ګام دی. دوهم، خپل فکري چارچوب ته مو بدلون ورکړئ. ستاسې کړه وړه نسبت ستاسو لګښت او د هغې په اړه خبرې کولی شي ستاسې احساس ته بدلون ورکړي. په مقابل کې هغه حس چې د پیسو په اړه یې لرئ په ډیر شدت سره تاسو په مدیریت او کنټرول باندې ډیر اثر غورځوي. په یاد ولرئ چې عمل کول همیشه د فکر او عقیدې څخه بهتر دي. دریم، خپل ځواک مو وپیژنئ. په کلي ډول کله چې خلک تصور وکړي چې د دوی موقعیت له کنټروله وتلی دی، دا خبره ډیر زیات سټرس رامنځته کوي. نو همدا علت دی چې زیات خلک په الوتکه کې د نارامۍ احساس کوي. د خپلو پیسو په اړه همیشه د بدلون قدرت لرئ. له دې لارې باید دا تشخیص کړئ چې بیلابیل انتخابونه په مخ کې لرئ او کولی شئ چې مالی ستونزې مو راکمې کړئ. څلورم، په مثبتو خواو تمرکز وکړئ. د دې پر ځای چې د خپلو لګښتونو په اړه فکر وکړئ، په دې فکر وکړئ چې کوم څه دي چې تاسو یې لرئ او یا درته راځي. وګورئ چې کوم ښه اړخونه لري. له خپلو ستونزو سره آرامۍ برخورد وکړئ او تصمیم ونیسئ چې د خپلو ستونزو څخه د بلې ورځې لپاره صرف درس او تجربه واخلئ. پنځم، په حال کې ژوند وکړئ. ډیر وختونه مالی سټرس د هغه فکر په کولو رامنځته کیږي چې ممکن په راتلونکي کې رامنځته شي. موږ په تیر پورې اړوند نه یو، نه ورسره کومه اړیکه لرو او نه راته څه راکولی شي. ډیر خلک د تیر ژوند د ناخوالو پیټی اوس هم پر سر وړي چې انسان ته هیڅ هم په لاس نه ورکوي. نن ژوند وکړئ، سبا ته پلان جوړ کړئ. شپږم، د ماتې فکر مو له ځانه لرې کړئ. هیڅ وخت د دې تصور ونه کړئ چې یوه مالی ستونزه ستاسې د شخصي کمزورۍ له امله رامنځته شوې. ستاسو موقعیت که هر څه وي، خپل ځان ته دا ور په یاد کړئ چې په نړۍ کې میلیونونه کسان دي چې د مالی بحران سره مخامخ شوي، نه یوازې زه. اووم، ورځنۍ چارې مو تنظیم کړئ. د دې لپاره چې په سالمه طریقه له خپل ذهن څخه سټرس لرې کړئ، یو جدي تصمیم ونیسئ. له خپلو ماشومانو سره لوبې، منډه وهل، لامبو، یوه لوبه کول او یا تعقیبول، موسیقي او یا نور سالم مصروفیت چې د دې ټولو ترسره کول ستاسې ذهني فشار په له منځه وړلو کې ډیره مرسته کولی شي. اتم، مالی مرسته وغواړئ. له یوه ښه دوست یا د کورنۍ له کوم غړي سره خبرې او یا کوم مالی متخصص کولی شي له تاسو سره مرسته وکړي. لګښتونه او د حل لارې په خپله بررسي کړئ. له دې کسانو سره خبرې کول تاسې ته ذهني سکون او روحي ډاډ درکوي او تاسو پر ځان باندې باور زیاتیږي. نهم، خپل پورونه مو کم کړئ. که پورونه مو د سټرس د رامنځته کېدو لامل شوي وي، نو د خپلو تلونکو او راتلونکو پیسو لپاره یوه برنامه جوړه کړئ.
ترڅو وکولای شئ په سم ډول له پورونو نه ځان خلاص کړئ. کوښښ وکړئ چې په سلو کې 40 پیسې ذخیره کړئ. 10. خرید وکړئ. د خپلو پیسو د یوې برخې څخه داسې څه واخلئ چې که څه هم ورته په راتلونکي کې زیاته اړتیا نه لرئ خو بیرته پلور یې درته ګټور تمامیږي. په دې کار سره ستاسو ذهن آرامیږي او دا ډاډ ترلاسه کولی شئ چې د مالی بحران په وخت کې به یو څه تکیه کولی شئ. درنو لیدونکو د ارواپوهنې او علمي معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ارواپوهنه او علمي معلوماتو چینل ستاسو په ژوند کې مثبت بدلون راولي.